سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د مزایلو په هکله باندې خبرې کومه. دغه ورځ کې خبرې ټول پر مزایلو باندې دي چې روسیې پر اوکراین باندې وډزول او اوکراین پر روسیې باندې وډزول، د اسرائیل پر فلسطین ولګول او فلسطین پر اسرائیل باندې وډزول. همدا حالات دی چې نن سبا په نړۍ کې حالات دې ځای ته رسېدلي دي چې د درېیمې نړیوالې جګړې ګنګوسې هم روانې سوي دي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته وایم چې مزایل څو قسمه دي. کوم مزایلونه قوي دي او کوم مزایلونه ضعیفه دي او کوم مزایلونه بیا سیاسي دي. نن په دې ویډیو کې دا ټوله تاسو ته روښانه کومه. هیله مند یم چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او ډېر څه به تاسو هم په دې ویډیو کې زده کړئ. زه پر موضوع باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو. تر هر څه وړاندې د مزایلو پر تاریخچې باندې خبرې کوو چې مزایل له کوم ځای سوه. په اصل کې د مزاحلو اصلي تاریخ چې وګورو، هغه هټلر د هغه فضایي بېړۍ چې په جرمني کې ولیدل، د هغه فضایي بېړۍ څخه دوی ډېر څه ترلاسه کړه چې یو خبره همدغه روان ده په نړۍ کې چې دا سیمي کنډکټر او دا کوم آیسیانې او دا کوم ټکنالوژي چې ده، دغه هم ټوله جرمنانو د هغه داسې څخه واخیستل. د هماغه یوفو یعنې هغه فضایي بېړۍ چې د نورو سیارو څخه راغلې وه، په جرمني کې لیدلې وه، د هغو څخه یې واخیستله. هټلر په هغه وخت کې ډېر څه جوړ کړه او په دویم نړیواله جګړې کې هم ترې ګټه واخیستله، خو اوس هغه په احصایو کې نه حسابل کېږي. په 1950 کال کې په لومړي ځل مزایلونه روسیې جوړ کړه. تر هغه وروسته امریکا په 1958 کال کې د مزایلونه جوړ کړه. بیا وروسته په 1970 کې چین او جاپان دواړه جوړ کړه. په 1970 کال کې بیا بریتانیا جوړ کړه. تر هغه چې تیر شو، بیا په 1990 کال کې د ناټو غړو ډیرو هیوادو لکه فرانسې او دا هیوادو هم که څه فرانسې په 1945 کال کې جوړ کړی، خو دلته بیا چې کله ناټو جوړه سوه، جرمني او دا هیوادونو هم په شریکه د مزایلونه جوړ کړه. په 1991 کال کې چې کله هلته اوکراین یو وخت کې ډېر غني ویه، د نظامي لحاظه دوی حاتمي وسلې جوړوله. په هغه وخت کې اوکراین هم دې ته لاسرسی پیدا کړه، خو وروسته اوکراین بیا دغه ټوله تسلیحات او دا کوم نظامي مهمات چې درلودل، دا یې ټوله ملګرو ملتونو ته وسپارل او ځان یې خالي سلاح کړو او نن همدغه ورځ ته ورسېدی چې نورو هیوادو ته یې لاس غځولی دی. بیا په 2009 کال کې بیا په 1992 کال کې په لومړي ځل هایپرسونیک وسلې د روسیې لاسته ولیدل چې دا د غږ څخه تیزتره توغندیانې وه چې دوی په لومړي ځل باندې لاس ورته پیدا کړو. په 2009 کال کې ایران او په 2012 کال کې شمالي کوریا او په 2022 کال کې بیا جنوبي کوریا ترلاسه کړو. دا هغه مزایل دي چې دا ټول بلاستیکي مزایل دي چې دا دغه څو هیوادو په لاس کې دي او نور هیوادونه یې نه لري. اوس راځو پر دې باندې خبرې کوو چې د ایران چې زموږ ګاونډ دی، د ایران سره کوم مزایل پراته دي. په اصل کې ایران سره ټوله داسې قوي رنج والا نسته چې یعنې ډېر اروپا او ډېر لرې هیوادونه هم په نښه کړي. د دوی هغه اصلي داسې چې دی فاتح په نامه باندې همدا اوس هیله تر داسې پورې تر ترکیې پورې او تر یونانه پورې رسیږي چې 12,000 کیلومتره فاصله واټن ویه او دا هغه قوي ترینه وسیله ده چې د ایران د نظامیانو سره شته. که څه دوی ویلي دي چې دلته 12,000 کیلومتره دی، خو دا په حقیقت دومره نه لري، ځکه چې تر ټولو قوي واټن ویشتونکې وسله چې ده هغه د قاره یعنې بریاعظمونو ترمنځ واټن ویې هغه د روسیې سره دی چې هغه 40,000 کیلومتره دی. مګر دغه 12,000 کیلومتره چې ایران وایي دا دومره نه دی، مګر د دوی سره دی 10,000 کیلومتره یا 9,000 کیلومتره په اندازه باندې د وسله. اوس راځو د روسیې پر وسلو باندې خبرې کوو چې د روسیې سره کوم مزایلونه دي. د روسیې سره په اصل کې د په ټیټ واټن چې دی 120 کیلومتره پورې دی او په لوړ واټن والا چې دی تر 14,000 کیلومتره او د 20,000 کیلومتره والا واټن چې دی هغه یې د پخوانۍ احصایه ده چې په 2014 کال کې سوې ده، مګر اوسنی حالت چې دی هغه د 20,000 کیلومتره د بریاعظمونو ترمنځ
فاصله چې وهي هغه 100,000 کیلومتره د تر ټولو قوي ترین میزایل دی چې د روسیې سره اوس راځو پر دې باندې خبرې کوو چې د میزایلونو په څو قسمه دي. میزایلونه په اصل کې کروز میزایل دی، بالستیک میزایل دی، انټرکانټیننټل میزایل دی او هایپرسونیک میزایل دی. لومړی راځم د کروز میزایلو په هکله باندې خبرې وکړم. کروز موبایل چې دی هغه تر غږ چټکتره سرعت دی، د لنډ واټن دپاره استعمالیږي او فقط د ابتدایي هدفونو دپاره استعمالیږي او دا کوم مدار چې دی حرکت کوي هغه مدار هم کمترینه مدار دی چې موږ څو مدار لرو. یو لو مدار دی او بل میو مدار دی او بل هغه جیو مدار دی چې جیو سټیشنري مدار دی. دا که څه سټلایټونه دي او دا د سټلایټونو په اندازه باندې دوی هغه مدارونه میزایل لا بیا جدا دي، د میزایل لا بیا یو څه تر سټلایټو تر مدارو لوړ تر حسابل کېږي. کروز میزایلونه چې دي هغه په کښته مدار کې حرکت کوي. اوس راځم د بالستیک میزایل په هکله باندې چې کله د بالستیک میزایل خبر راځي هغه سوپرسونیک راځي. سوپرسونیک یعنی هغه دی چې د غږ مطابق د غږ په اندازه باندې د سرعت دی او بل دا دی چې دا اتومي وسله ځان سره انتقالوي او بل هم دا دی چې دا هم د لنډ واټن دپاره پکارېږي. مثلا د یو هیواد د همسایه هیوادونو په شاوخوا یو هیواد د خپل همسایه چارچاپیر هیوادو باندې استعمالولی سي. خو کله چې انټرکانټیننټل داسې ته خبر راله میزایلو چې راله دا ډېر قوي واټن ویشلی سي چې دا د 5,500 څخه شروع بیا تر 10,000 کیلومتره پورې دا واټن وهي. 10,000 کیلومتره ګوره موږ د مځکې د کره چې ده که تاسو د دې ځای څخه شروع کړئ داسې پر وګرځئ خو برته راسئ دغه نقطې ته دا 4,40,000 کیلومتره د ټوله د مځکې هغه قطر دی. او که موږ اوس د روسي دغه 4,000 داسې حساب کړو د روسي داسې موقعیت په مځکې باندې دی چې دغه مزاحل د مځکې هر برخه ته دی رسولی سي. یعنی هر ځای کې دی نشان وهلی سي او هر ځای کې دی خپل هدف وهلی سي. اوس راځم د دې نه چې دا انټرکانټیننټل مزایلونه چې دي نور څه ښه توب لري. دا مزایل د ځان سره نور کلایي کې ځان سره وړي. دا چې دی په سر کې نور حتمي کلایي کې ورسره دي چې کله هغه خلاصېږي دا بیا ځي په جدا ځایو کې هدف لګول کېږي. د مثال په ډول باندې دی د روسیې څخه دا حرکت ورکوي ځي امریکا ته. مثلا امریکا ته چې دا رسیږي دغه په دې سر کې حدودا د 24 او همدا ډول 40 او 60 او 100 دا ډول کلایي کې دي چې دا کلایي کې بیا د ځانه هلته د هدفونو ټارګټ کوي. د مثال په ډول باندې اوس که موږ کروز میزایل ویو هغه مستقیم ویو دلته بس مستقیم په دغه نقطې کې وال کېږي. د بالستیک میزایلونه چې دي هغه هم چې کله ویو هغه هم په دغه یو هدف کې وال کېږي. مګر دلته چې خبره د انټرکانټیننټل بالستیک میزایل راځي دا بیا ډېر ستراتیژیک هدفونه ولي. وایم چې دلته دغه سر په سر کې دا حدودا 120 د کلایي کې وړي او دغه کلایي کې چې شروع کېږي دا بیا هر یو د ځانه هدف ته ځي. د مثال په ډول باندې یو نظامي هډه بل نظامي هډه بل هډه دا ټوله اتمي کلایي کې دي چې دا ډېر خطرناکه وسله ده. د دې مخنیوی ځکه نه کېږي چې دا هایپرسونیک دی او دا ډېر قوي دی او دا په حاصل کې ځي حواله کې د اتموسفیر څخه وځي او چې هلته اتموسفیر ته ولاړې مستقیمه راځي په هماغه نقطې باندې یو په دوه داسې څخه اتموسفیر ته ننوځي او هدفونه ووهي. او رادارونه چې دي فقط په اتموسفیر په سایه کې دی هدف وهي. او بعضې رادارونه دي چې د جیو سټیشنري د سټلایټ د طریقه دوی کولی سي چې هغه لوړ هدف هم چې حدودا 15,000 کیلومتره دی هغه هم وي. مګر خبره دا ده چې دا انټرکانټیننټل داسې چې دی دا 10,000 کیلومتره دا داسې پورته کېږي دا سټلایټ هم نسي معلومولی چې د دې حرکت دا اوس پر کوم ځای دی. رادار هم نسي معلومولی چې کله دغه ځای ته ورسېدی بس مستقیمه راځي په شلي پر هدف باندې هیڅ شی مخنیوی نسي کولی. همدا تېره شپه چې پر اوکراین باندې وهلی دی هم همدغه میزایل یې وهلی دی. دا که تاسو هغه ویډیوګانې ووینئ فقط د همدغه ځای چې هغه د اتموسفیر ته چې ننوځي همدغه چې ننوځي روښنایي کېږي مستقیم پر مځکې وال کېږي. دومره سرعت قوي دی دومره تیز رفتار لري چې دغه
په دغه سر کې دلته روښنایي کېږي دا د فضا د هغه یعنې لکه وریاضو غوندې ده. دا وریاض کې د لته دغه اتموسفیر ننوتی د مځکې د اتموسفیر طبقې ته چې ورسېدو دغه چې ورسېدو بس مستقیم څو ثانیو کې هغه پر هدف لګېدلی دی چې دا دومره قوي مزایل دی چې د دې هدف د دې مخنیوی هېڅ امکان نه لري. همدا اوس روسیه وایي چې زموږ اس 1500 چې دی هغه د دې هدف مخنیوی کوي. نو هغه معلومه نه ده چې کوي که یې نسي کولی، خو اوس دپاره دا تر ټولو قوي او وژونکې سلا ده چې د روسیې سره پرته ده. او بل د دې سرعت هایپرسونیک دی. هایپرسونیک یعنې 15 برابره ستاسو د غږ چې کله موږ خبرې کوو یو کس ته په څو ثانیو کې رسېږي، دا 15 برابره تر هغه د غږ تر سرعت لا هم ډیر دی، هایپرسونیک دی. اوس راځو د هایپرسونیک مزایلو په هکله باندې خبرې کوو. هایپرسونیک مزایلونه چې دي هم د غږ د لحاظه څو 15 برابره د غږ اندازه باندې دوی هم حرکت لري. خبره دا ده چې دا د لنډ موقعیت دپاره دی. که ډېر راشي دا 10,000 کیلومتره بالا نه ځي، داسې نه ځي کولی چې 20,000 کیلومتره وسي، 20,000 کیلومتره دا نسي کولی. دا فقط انټرکانټیننټل بالستیک مزایل کولی سي، مګر هایپرسونیک چې دی دا سرعت یې ډېر دی، د دې مخنیوی هم نه کېږي او دا هم چې دی هدف استراتیژیک هدفونه وي، مګر خبره هم دغه ده چې دا لږ لنډتر موقعیت دپاره دا استعمالیږي. بله خبره دا ده چې د انټرکانټیننټل بالستیک مزایلونه چې دي څو میاشتې وړاندې روسي ورباندې سټلایټونه هم امتحان کړه چې دی کولی سي په فضا کې حدوداً 15,000 کیلومتره 15,000 کیلومتره په فضا کې چې کوم سټلایټونه ووځي هغه سټلایټونه هدف وي، او د دې نه وروسته چې کوم دا سټلایټونه ختم سوه دوی کولی سي چې د هایپرسونیک څخه هم استفاده وکړي، بالستیک څخه هم استفاده وکړي، د کروز څخه هم استفاده وکړي. دا ډېر خطرناکه وسله ده چې همدا اوس د روسیې سره یوازې پرته ده، د امریکا سره هم نسته. اوس راځم په تصویرو باندې خبرې کوو چې دا هغه رنج دی چې ما تاسو ته وویلو چې دا چې کله اسمان ته پورته کېږي دا فضایي هډه دلته ده، دلته وویل دا فضایي هډه ده، دا مځکه ده، او دغه مزایل چې دی دې ځای ته رسېږي او برته راځي په مځکه باندې. دا په دومره سرعت راځي، دا د نیوټن قانون په اساس باندې چې پرتاب باندې حرکت وکړي. فزیک په 12 صنف فزیک کې تاسو لوستی دی چې کله هم تاسو پورته کوئ تر دغه ځای دا برته په هماغه سرعت باندې برته کښته راځي. نو دغه سرعت لا ډېرېږي او دا هدف د هایپرسونیک مزایل او هغه بل انټرکانټیننټل مزایل چې دی دا ډېر خطرناکه دی. اوس په دې باندې خبرې کوو چې دا څه رقم جوړ سوی دی. دا د یو مزایل هغه داخلي نقشه ده چې دی څه رقم جوړ سوی دی. په دې سر کې چې دی دا کولایي کې انتقالي چې دا ټوله اتومي وسلې چې دی په دې ځای کې انتقالي او دا سر چې دی دا خلاصېږي او د دې څخه بیا پاش کېږي او هر یو خپل په موقعیت باندې دغه هم کنټرولېږي او هدف بیا ولي. دلته چې دی دا موقعیت چې دی دا د تیلو او د موقعیت دی، البته تیل نه دي، دوی په دوه ډول باندې مایع، یو جامد او یو مایع، مګر مایع داسې دي لکه ژل غوندې، لکه ګریس غوندې داسې دي چې هغه هم د هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن او د دې شیانو څخه جوړ دی. داسې نه دي لکه پټرول چې موږ واچو پټرول باندې حرکت وکړي. هغه ډېر پخواني مزایل وو چې په تیلو باندې چلېدل. تیلو باندې مشکل دا دی چې دا مازې کې ګرم راغلو دا انفجار کوي، دا نسي کولی، او تیل چې دی ډېر لنډ وخت کې هر څه سوځي. نو د همدې امله تیل مستقیمه نه استعمالیږي. په دې کې مایع مواد هم که هم دي هغه هم لکه ژل غوندې دي، لکه ګریس غوندې دي، په دې ډول باندې دي. او که جامد هم دی، جامد بیا زیاتره کې چې دی هغه اتومي لکه یورانیم او دا شیان پکښې استعمالیږي. نو د همدې امله چې دوی کولی سي چې دا 20,000 کیلومتره یې رسوي دا زیاتره په یورانیم او په اتومي موادو باندې، سخت موادو باندې چلوي. داسې نه دی چې په پټرول او په ډیزل او په دې شیانو باندې وچلي. هغه ډېر پخواني وسلې وي، هغه وسلې اوس نه استعمالیږي په استراتیژیک جګړو کې. د لنډ مزل دپاره استعمالیږي، مګر د ډېر فکر نه کوم بیخي د لنډ مزل دپاره هم اوس استعمال هغه ډېر پخوانی شي. حتی د دویم نړیوال جګړې کې هم هغه ډېر نه استعمالېدل چې هغه خپله اور اخیستل او هغه چاپدله. بل پاتې سو دا د دې ټوله د لینکشي ده، ویرینکشي ده چې دلته بیا دوی په دې موقعیت کې دی رادار هم لري چې هغه د سټلایټ سره وصل دی او هغه جی پی ایس سره هم وصل دی. موقعیتونه ټوله پیژني چې کوم موقعیت دی ماته وظیفه راکړې چې زه باید دغه هدف وولم. دا ټوله په دغه سټرکچر او په دغه ډیزاین کې
اوس راځم په دې شکلو باندې خبرې کوم چې دا هایپرسونیک دا څه دی هایپرسونیک یعنی هغه د لنډ مزل لپاره دی د 1000 کیلومتره او دا د دې مخنیوی هم نه کیږي ځکه چې دا تر سرعت 5 برابره د غږ سرعت ډیر دی او دا رادار نشي کنټرولولی. بل راځم د دې ته انټرکانټیننټل مزایل دا شکل دی چې دا ځي حواله کې د یعنی هغسې موقعیت ته ځان رسي چې 100,000 کیلومتره څخه شروع 100,000 کیلومتره چې دا داسې پورته سو د هماغه ځای څخه یو په دوه ځان هیله کوي بیا د دې مخنیوی په هیڅ ډول باندې امکان نه لري. بل دا د کلاهوکو خبره ده چې کله هم دوی هدف ته نږدې کېږي د خپل کلاهي کې خطا کوي چې دا خطا سوه بیا د دې کلاهوکو لاندې نور کلاهي کې دي چې هر یو بیا په جلا جلا هدفو باندې ځي همشلي او هلته بیا هغه د دشمن موقعیت خرابوي. دا وسله هم چې ده هایپرسونیک ده هایپرسونیک ده دا بیا زیاتره چې دی لکه په لوی تیارو باندې استعمالیږي دا تر یو حد پورې مثلا د مثال په ډول باندې که روسیې استعمالي پر اروپایي مملکتو باندې د مسکو څخه چې حرکت کوي راځي تر ایران پورې مثلا تر سوریې پورې ځان نږدې کوي اروپا ته په همدې تیارو باندې د هماغه ځای څخه شله کوي او مخ بیا په هاخوا باندې مثلا دوست هیوادونه دوی نه لري مخ پر هاخوا باندې بیا هایپرسونیک خپل حرکت کوي. د هایپرسونیک ستونزه دا ده چې د 1000 کیلومتره څخه نهایتا 1000 کیلومتره ډیر کم مزایلونه شته چې 1000 کیلومتره ته به ورسیږي خو په همدې خاطر باندې دوی چې وغواړي چې د ډیر غټ ساحې دپاره چې خپل هدف ولي بیا دا داسې کوي چې دا په تیارو باندې تړي لکه د امریکا B-52 چې د همدا ډول روسیه هم لري چین هم لري ډیر هیوادونه لري دا خپل در هیواد څخه باسي او کوم استراتیژیک دوست هیوادونه چې لري د مثال په ډول باندې که موږ زه روسیه یاد کوم روسیه که وغواړي چې پر جاپان یعنی روسیه که وغواړي چې پر اروپایي هیوادو باندې داسې لکه پرتګال او به داسې هیوادونه چې د دې ساحې څخه لیر دي په هایپرسونیک باندې نه کېږي دی کولی شي چې دلته ایران ستراتیژیک دوست دی د سوریې ستراتیژیک دوست دی تر هغه ځای پورې دی په همداسې باندې تیاري کې راوړي او کله چې د سوریې د هوایي داسې څخه مخ په خلاصېدو سو دی د همدغه ځای څخه خوشي کوي مخ پر هاخوا بیا به هدف ته لګېږي. دا د مزایلونو د پورته کېدو حالت دی چې کوم مزایل په اندازه باندې ښیي او دلته که راسو په دې نقشه کې تاسو د امریکا مزایلونه وینئ او دې خواته چې راسو دا د روسیې مزایلونه به دا بیا د روسیې مزایلونه دي چې څو قسمه مزایلونه دي او همدا ډول د روسیې سره نور مزایلونه هم شته چې په دا ټوله نقشه کې چې تاسو وینئ دا ټوله مزایلونه چې دي دا د روسیې سره دي او دا په څو قسم دي خو بس موږ یې نه لرو نور یې څه سر په درد راوړو. دا و د نن ورځې معلومات چې تاسو ته مو وړاندې کړه هیلهمند یم چې تاسو د مزایل په ډولونو باندې پوهېدلی اوسئ د مزایل په حرکت باندې پوهېدلی اوسئ او د مزایل په کار باندې پوهېدلی اوسئ. دغه ویډیو کې که څه زما مسلک نه و خو ډېر کوشش مې وکړه تر څو په دقیقه ډول باندې یو څه تاسو ته ورسوم. دا و د نن ورځې موضوع هیلهمند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.